بسم الله الرحمن الرحیم. ختم الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم د نسب سجره داسې ده. احمد بن عبدالله، محمد د عبدالله زوی دی، عبدالله د عبدالمطلب زوی دی، عبدالمطلب بیا د هاشم زوی دی، هاشم بیا د عبدالمناف زوی دی، عبدالمناف بیا د کسوا زوی دی، کسوا بیا د کلاب زوی دی، کلاب بیا د مرح زوی دی، مرح بیا د کب زوی دی، کب بیا د لوی زوی دی، لوی بیا د غالب زوی دی، غالب بیا د فهر زوی دی، فهر بیا د مالک زوی دی، مالک بیا د نوزر زوی دی، نوزر بیا د کنانه زوی دی، کنانه بیا د حسیمه زوی دی، حسیمه بیا د مدرکه زوی دی، مدرکه بیا د لیاس زوی دی، لیاس بیا د مغر زوی دی، مغر بیا د نظر زوی دی، نظر بیا د مهر زوی دی، مهر بیا د اطعام زوی دی، اطعام بیا د ادمین زوی دی، ادمین بیا د حکم زوی دی، حکم بیا د ناهو زوی دی، ناهو بیا د تیره زوی دی، تیره بیا د یارب زوی دی، یارب بیا د یشجب زوی دی، یشجب بیا د ثابت زوی دی، ثابت بیا د چا زوی دی؟ د اسماعیل علیه السلام زوی دی، اسماعیل علیه السلام بیا د ابراهیم خلیل الله زوی دی، ابراهیم خلیل الله بیا د تاریخ زوی دی، تاریخ بیا د مختوشل زوی دی، مختوشل بیا د ادریس علیه السلام زوی دی، ادریس علیه السلام بیا د فروز زوی دی، فروز بیا د محلیل زوی دی، محلیل بیا د کنیر زوی دی، کنیر بیا د یانیس زوی دی، یانیس بیا د شش علیه السلام زوی دی، شش علیه السلام بیا د بابا آدم علیه السلام مبارک زوی. که چیرې په دا نومانو کې یو سړی شکمن وي، خدای دې کتاب راواخلي، کتاب ته چې ګوري زه په یاد ورته وایم، بیا هم انسان دی د دماغه بیا وتلی، خو دا یې زده که غټ سړی یې، دا یې زده که. راسه وروره زه بیا انډیواله په یاد درته وایم.